سلامونه نیکي هیله دوستانو، په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. د مایکروسافټ ورډ 2019 پښتو کورس 12م درس ته ښه راغلاست. په دې درس کې موږ او تاسو پر ډیزاین منیو باندې کار وکړئ. نن پر لیاوټ منیو باندې کار کوو. لیکنه به وکړم مساوي RAND قوس خلاص قوس بند مارجن څه کار کوي؟ دا زموږ او ستاسو صفحه چې ده کله چې موږ تاسو پرنټوو پر A4 ورقه باندې، نو دا د سر څخه دومره فاصله لري، چپه طرف څخه راسته طرف څخه او لاندې هم همداسې. زه ورته وایم دا په نرمل عادي حالت کې یو انچ فاصله لري، په نرو کې نرو بیا یو څه کمه فاصله لري، نیم انچ تقریبا، او مودریټ. دا ټول ډولونه دي، هر یو چې تاسو انتخابوئ. عموما موږ تاسو نرمل انتخابو. پیج اورینټیشن ته راځئ. په اورینټیشن کې پورټریټ دا زموږ ستاسو صفحه چې ده دا داسې په عمودي شکل ده. غواړم په افقي شکل یې راولم، لکه د سرټیفیکیټو دپاره چې موږ تاسو استعمالوو، بیا هغه داسې استعمالوو. او سایز پر کوم سایز یې غواړئ؟ A4 A3 د عموما په بازار کې چې کومې صفحې دي دا ټوله A4 دي او سپینې ورقې. A3 بیا تر هغه غټې دي، نور نو داسې پسې دي. دا ټوله د هر یو سایز هم خپله لیکلی دي. کالم دغه زموږ لیکنه پر څو کالمو راته وویشل. لکه په اخبارو کې به تاسو لیدلي وي، اخبارونه عموما 3 کالمه وي یا 2 کالمه، تقریبا 3 کالمه وي. ځینې کیدای شي 2 کالمه وي، یا مجلې 3 کالمه 2 کالمه وي. زه ورته وایم زما لیکنه ماته پر 3 کالمو راته وویشل. تاسو وګورئ چې ستاسو لیکنه پر 3 کالمو ویشل شوې ده. پر 2 کالمو ویشلی سي. لیفت چپه طرف کالم چې دی هغه کوچنی که، راسته طرف کالم غټ که. رایټ د راسته طرف کالم کوچنی که، چپه طرف کالم غټ که. په هر څو کالمو چې ویشي بیا په مور کالمز ته راسئ، ورته پر څو کالمو ویشي. صحیح دی؟ تاسو کولی شئ پر هر څو کالمو وویشي. بل بریکس لرو. بریک پیج بریک دی چې دا موږ دلته ویلي په انسرټ منیو کې. پیج بریک صفحه پر همدې ځای ماتوي. زه پر دې ځای ولاړ یم، ورته وایم چې در دغه صفحه کې، په دغه صفحه کې تر دغه کرسر وروسته چې نور خط راغلی دی، دا خط دا په بله صفحه کې راته راوړه، نو پیج بریک. او بل کالم، کله چې ستاسو لیکنه پر 2 یا 3 کالمو ویشل سوې وي، نو زه ورته وایم چې دلته تر دا کرسر وروسته دغه لیکنه، دا لاندې لیکنه دا په دا بل کالم کې راوړه. reading is easier to دا په دا کالم کې راوړه. دلته درېږم، کرسر دلته دروم، بیا ورته وایم بریک کالم. هغه لیکنه ګوره دا په بل کالم کې راغله. reading is easier د هغه ځای څخه د دا کالم څخه ولاړه دا بل کالم ته راغله. بل موږ او تاسو ټکس رپینګ لرو. ټکس رپینګ دا کار کوي چې په یوه لیکه کې ورته وایم ویت، تر ویت څخه وروسته نیو راغلی دی په دا لیکه کې، نو زه ورته وایم دغه نیو په دغه لاندې لیکه کې راوړه. بیا راځو ټکس رپینګ، هغه نیو په لاندې لیکه کې راغله. بل سیکشنونه جوړو. سیکشنونه دا نیکسټ پیج کنټینیوس، دا زه غواړم په بله ویډیو کې درته وایم، لکه څنګه چې ما وعده در سره کړې وه چې په هیډر او فوټر کې مې درته ویلي زه سیکشن درته وایم، دغه دواړه هلته هم درته وایم. په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله نیکسټ پیج او کنټینیوس دا درته وایم، او وروسته به هیډر او فوټر ته مو ورسو. بل موږ او تاسو لاین نمبر لرو. لاین نمبر د دې لپاره پکارېږي چې په خپله صفحه کې هر لیک ته نمبر ورکړئ. کنټینیوس ریسټارټ ایچ پیج، کله چې صفحه پای ته ورسېږي بله صفحه شروع شي، بیا د یوه څخه نمبر شروع کېږي. ریسټارټ ایچ سیکشن، کله چې موږ سیکشن جوړ کړی وي، دلته موږ او تاسو سیکشن جوړولی شو. نو زه ورته وایم د مثال په ډول اوس زه دلته سیکشن جوړوم، کنټینیوس دا دې دلته مې یو سیکشن جوړ کړي. دا وروسته بیا وایي چې څنګه جوړېږي، نو په تفصیل سره، خو دلته ماضي صرف ما یو سیکشن درته جوړ کړي. نو زه ورته وایم ریسټارټ ایچ سیکشن، هر سیکشن ته چې راورسېدی بیا د یوه څه نمبر شروع کړه. که زه دلته یو بل سیکشن جوړ کړم، کنټینیوس، بیا د یوه څه نمبر شروع کېږي. صحیح دی؟
بل موږ او تاسو لرو سفرس پر کرنټ پاراګراف. کله چې تاسو لیکنه کړې وي او هغه ته مو لاین نمبر کې کنټینیوز انتخاب کړی، منظور ته هم د دغه پاراګراف څخه لاین نمبر ایسته دغه پاراګراف څخه لاین نمبر ایسته کوي. بل موږ او تاسو هایپنیشن لرو. هایپنیشن د دې لپاره پکاریږي چې اوس فرض کړئ زه به دلته لیکنه وکړم، دلته به ولیکم چې افغانستان. صحیح، افغانستان. ګورئ زه افغان ولیکم چې ان ورکړم، نور وروسته لاره چې نور لیکنه هم وکړم هغه لاندې راته کېږي. نو زه نه غواړم چې لاندې راته سي، زه وایم چې هر څومره توري دلته ځایږي هغه دې ځای سي، وروسته دې داسې د ډش دغه علامه نه ده دغه دې ورکول سي، نور پاته توري چې په دغه لغات پورې دي هغه دې بیا لاندې راسي. بیا موږ راځو چیرې لیاوټ ته راځو، هایپنیشن ته راځو، اتوماتیک. تاسو وګورئ ای اف راغلی دی همدومره، هغه څخه وروسته نور وینا ځایږي دلته، نو برای نور لاندې راوست. نو بیا تاسو کولی شئ چې منول په خپله خوښه ورکړئ. صحیح دی، اوس خو نو موږ ورکړئ کنټرول زید. اوس ورته وایم چې منول یې کړه. منول ته چیرې دغه غواړئ ډش چیرې غواړئ، زه ورته هم در جي اچ تر افغان وروسته یې ورکړه. صحیح دی، یا تر جي اچ تر جي وروسته یې ورکړه. یس اوکې، تر جي وروسته دا دی هایپنیشن ورکول شو. بل موږ او تاسو لرو فاصله لرو، انډنټیشن. لیفټ چپه طرف څخه باید دا څومره فاصله ولري، راسته طرف څخه باید څومره فاصله ولري. دا پاراګراف راسته طرف څومره فاصله ولري او چپه طرف څومره فاصله ولري. همدا پاراګراف دی، دغه دویم پاراګراف. د دې پاراګراف تر مخه دغه فاصله باید څومره وي، در دغه پاراګراف وروسته دغه فاصله باید څومره وي. او بل موږ او تاسو دغه لرو، دا ټول د شیپ سره کار کوي یا د پکچر سره چې موږ او تاسو ویلي. پکچر چې کله تاسو یو عکس راواخلئ نو په لیاوټ کې هم دا ټول پاله کېږي، او همدارنګه دا ټول موږ او تاسو پوزیشن دی، رف ټکسټ دی، الاین دی، دا ټول موږ او تاسو دلته ویلي. پوزیشن، رف ټکسټ ټوله موږ ویلي. تاسو بیا هم درسره وګورئ. نو درنو دوستانو، د نن ورځ درس پر همدې ځای پای ته رسېږي. که چیرې تاسو د نن ورځ په درس کې کوم سوال لرئ، کوم پوښتنه لرئ، کولی شئ په کمنټ کې راسره شریک کړئ. نور مو وخت نه نیسم، د خدای په امان.